کوي. حسن البصري رحمه الله وایي زه بازار ته رالم و یو کس مې ولیدل دا یو شی خو دې ما نه خوښېږي دا اوس څه قصه ده په دې صفحه باندې اسکرین باندې راځي راپورته کېږي و بیرته ځي په تکلیف یې کړلم. حسن البصري رحمه الله وایي بازار ته راغلم په بازار کې مې یو پخ ولیدل. پخ پېژنئ هغه تورې سي تېروي یا لرونه سي تېره کوي یا تبرونه جوړوي نه هغه اوسپنې سي ګرمې کې بیا یې داسې ټکوي. موږ پخ ورته وایو. تاسې څه شی ورته وایاست؟ موږ پخ ورته وایو. دا کس یې ولیدل دا له وره انګر ده که انګر ده څه شی دی لیکلي انګر ده که انګر قربان مسلم ټولو ته علیکم السلام قدرمن سي اهینګر اته که اهینګر د کاره بلاده خو موږ پخ ورته وایو الله دې وکړي چې راپسې ونه خاندي. وایي دې به دا اوسپنې ګرمې کړلې اوسپنې بې ګرمې کړلې په اور باندې اوسپنې بې ګرمې بیا به دا ګرمې اوسپنې داسې په لاس راواخیستلې نه هغه اوسپنه سي سره سي سره سکروټه ځینې جوړه سي دا به وایي په لاس راواخیستې. وایي زه ډېر حیران ورته پاتې شوم ډېر حیران ورته پاتې شوم. دا قصه تر څه شي درته کوم د مسلمان عزت خیال وساتئ د مسلمان د ابرو خیال د الله دپاره وساتئ. موږ د انسانانو خیال ساتو خو بدله بیا له انسانانو غواړو خو کله انسانان بدله را نه کړي د رب العزت جل وعلا رضا بیا موږ پسې نه ګرځېږو له هغه اجر بیا له الله نه نه غواړو ځکه اجر موږ په دنیا کې غواړو. دا عفو ولې ختمه سوه د مسلمانانو له منځه؟ یو بل ته بښنه ولې ختمه سوه؟ یو بل سره محبت کول ولې له منځه لاړل؟ وجه یې دا ده چې موږ امتیاز په دنیا کې غواړو. هیڅوک مؤمن مسلمان دا نه ده پیدا سوی چې زه له تا سره کوم د رب په خاطرې کوم یا له تا سره تا ته بښنه کوم د رب په خاطرې کوم. نن خو ټوله را سره ودې کړل کوم یې را سره ودې نه دوستي مو په بدل سوله ناسته ولاړه مو په بدل سوله که دې را سره وکړل در سره کوم که دې ونه کړل نه دې په مړي کار در لرم نه دې په ژوندیني کار در لرم. ټول داسې سوي دي د زړه سرونو که نه دي سوي؟ وجه یې همدا ده چې موږ رب رضا پرې ایښې ده د رب جل وعلا په رضا پسې نه ګرځېږو. دغسې مو ژوندونه هم له غمه ډک دي دغسې مو ژوندونه هم له پریشاني وډک دي. وایي دا اوسپنه چې بیا داسې وایي په لاس راواخیستله نو تاسې فکر وکړئ سکروټه. وایي زه ډېر حیران پاتې شوم بیخي حیران پاتې شوم دونه حیران شولمه چې ته اوس دې کس ته وګوره درځه خواته یې ورسه. وایي خواته یې ورغلم ورته ومې ویل چې ستړي مه چې مو ورسره وکړه. وایي ما ورته ویل چې وروره دا اوسپنه ته په لاس باندې را اخلي دا ګرمه اوسپنه دا تا ته کوم ضرر نه رسوي؟ هغه ورته وویل دا پخ و اهنګر ورته ویل وایي نه دا ماته ضرر نه رسوي. ماته پخ وویل چې دا ضرر اوسپنه ماته نه رسوي یعنې اور. وایي ما د سبب پوښتنه ځینې وکړله چې د دې سبب ماته ووایه د دې سبب ماته ووایه. وایي ده راته ویل چې دا ډېره اوږده قیصه ده. وایي ما ورته ویل چې هر څونه اوږده ده راته ووایي د دې سبب راته ووایه. وایي ده راته ویل چې نو اوس غوږ شه راته. وایي زه یو وخت کې ډېر لوی تجار وم. څه شی وم؟ یو وخت کې ډېر لوی تجار وم زه تجارت پیشه سړی وم. الله جل وعلا بیخي ډېرې پیسې را کړې وې. الله جل وعلا دنیا را کړې وه. نو قحط راغلل د عراق په سوریې په دې منطقو باندې قحط راغلل. کله چې وایي قحط راغلل خوشکالي راغلل خلک ډېر فقیران سول چونکې وایي زه سرمایهداره وم پیسې مې درلودلې نو ما وایي د ځان دپاره هر څه ذخیره کړي وو هر څه مې د ځان دپاره ذخیره کړي وو. ډوډۍ هم په کور کې وه یعنې هر څه و محتاج نه ومه چاته خو خلق په ډېرو تکلیفونو فقر و مسکیني کې. یو ورځ وایي په کور ومه نو وایي د موږ د منطقې یوه ښځه راغلله ډېره حسنداره ښځه وه. الله دې وکړي چې دا قصه په ذهن کې در سره یاد وساتي. ډېره حسنداره او جمالداره او ښایسته ښځه وه. دا وایي راغله وایي راته ویل چې ای تجاره
الله جل وعلا دنیا درکړې ده د ما اولادونه له لوږې مړه کېږي وږي دي څومره ورځ ده چې ډوډۍ مو نه ده خوړلې نو وایي ما له دې ښځې نه د بد اخلاقي غوښتنه وکړله چې له ما سره بد اخلاقي وکړه نو چې څه غواړې در به یې کړم دا ښځه وایي ډېره سخت په غوسه کې وایي بېرته رانه لاړله هیڅ جواب یې وایي رانه کړل وایي په دې سبا کې وایي بیا دا ښځه راغلله وایي راته ویلې چې یو څه شی راکړه اولادونه مې ډېر وږي دي څو ورځې وسوې خوراک یې نه ده کړی د خوراک شی په کور کې نه لرو وایي ما بیا د بد اخلاقي غوښتنه ځینې وکړله چې له ما سره بد اخلاقي وکړه نو چې څه غواړې در به یې کړم وایي بیا همدغسې په قهر کې رانه لاړله هېڅ جواب یې رانه کړ درېیمه ورځ وایي بیا راغلله وایي راته ویلې چې د خدای خاطر وکړه اولاد مې مړ کېږي ویرېږمه په دې اولاد باندې مې ویرېږمه چې دا اولاد مې مړ نه سي له لوږې یو څه راکړه وایي ما ورته ویل چې بد اخلاقي را سره وکړه هر څه درکوم وایي دې ښځې راته وویل چې سمه ده زه بد اخلاقي ته تیاره یم در سره خو په یو شرط داسې ځای به مې بیایې چې هېڅ څوک مو ونه ګوري او هېڅ څوک هلته نه وي داسې ځای ته به مې بیایې وایي ما اراده وکړله او دا مې داسې ځای ته بوتلله چې هلته هېڅ څوک ورسره نه و هېڅ څوک نه و وایي کله چې ښځې راته ویل چې همدا ځای دی ما ورته ویل چې هو دا ځای دی وایي ښځې ما ته وویل چې ګوره ما تا ته ویلو چې داسې ځای ته به مې بیایې چې هلته هېڅ څوک نه وي دلته خو 4 ملائکه له تا سره دي دا مو ویني 4 ملائکه له ما سره دي دا مو ویني سربیره پر دې باندې د ما ته خالق مو دلته ویني ما تا باندې شرط دا ایښی و چې داسې ځای ته به بیایې چې څوک مو هلته نه ویني وایي دی ورته وایي وایي ما ورته ویل دې ښځې چې دلته هېڅ څوک نسته بس فقط ما ورته وایي نه انسان سته نه حیوان سته هېڅ څوک نسته د مؤمنې ښځې چونکې ورباندې پوهه وه هوښیاره وه او عالمه وه په دې نارینه باندې هغه ورته وایي چې ګوره د تا 2 ملائکه کرام الکاتبین دي 2 دي د حفاظت ملائکه دي چې 4 سي 2 د ما کرام الکاتبین دي 2 د حفاظت سي 8 سي دا 8 ملائکه وخه اوس ما ته دلته درته ګوري ویني مو بیا د دې په سر باندې د ما ته خالق رب راته ګوري پسې او ویني مو دا ښځې وایي راته وځړل وایي راته ویل چې ګوره له الله جل وعلا نه وبېرېږه اته دې نور خپله خوښه ده بد اخلاقي کوي را سره نه کوي د ما د اولادو د مرګ خطره ده خو له خدای جل وعلا نه وبېرېږه دا کس وایي دې ښځې چې ما ته دا خبره وکړله وایي ما فکر وکړل چې الله څونه نعمتونه ما ته راکړي دي صحت یې راکړی ده پیسې یې راکړي مال یې راکړی ټول نعمتونه یې راکړي خو له الله نه ویره رانه هېره ده له الله نه ډار رانه هېر ده د الله محبت رانه هېر ده د الله رضا پسې ګرځېدل رانه هېر دي خالق جل وعلا مې هېر کړی ده دا فقیره زنانه مسکینه بیچاره اولاد یې په لوږې مړ کېږي خو د دې زړه بیا هم له ایمانه او له الله له نه ویرې ډک ده وایي ما دې ښځې ته وویل چې د ما دې په هغه رب قسم وي چې ته په فقر کې ځینې ویرېږې او زه په دونه پیسو مال کې ځینې نه بیرېږم د هغه رب دې په هغه رب دې ما قسم وي زه تا ته لاس هم در نه وړم راځه وایي پسې را روانه سو وایي دا غږ مې واورېدل وایي پسې را روانه سو چې درځه وایي راغله کور ته ورته مې ویل چې وړه د بچو دپاره دې څه وړی خوراک و چیښاک و څه شي ته د ضرورت دي وړی د بچو د نجات دپاره
وای هغه سودا سي می ورک هغه سودا سي وړلې وای دا غږ مې وای تر غوږ شو وای دعا یې وکړه چې ای رب العالمین دی دنیا او دی آخرت ور په دې انسان باندې حرام کړه. څه وی ویل چې ای رب العالمین دغه بنده دی تا دی دنیا ور باندې هم حرام کا او دی جهنم په ور باندې هم حرام کړه. یا رب دا وای دی مؤمنی دعا راته وکړه دی خزي دی مؤمنی خزي چې له الله نه لویری زړه ډکو له ایمان یې زړه ډکو له تقوا نه یې زړه ډکو. وای له هغې ورځې راهیسې دغې مؤمنې ښځې چې وای ما ته دعا کړې ده له هغې ورځې راهیسې وای زه چې وای د دنیا هر قسم ورته وای لاس وروړم وای ما نه سوځوي. د دنیا هر قسم ورته چې وای لاس وروړم وای ما نه سوځوي. نو اوس هم وای دا د په لاس باندې د اوسرې اوسپنې ورته ننباسم او راباسم هېڅ تاثیر وای نه راباندې کوي. حسن بصري رحمه الله وای زه په زړه کې ځینې را روان شوم چې سبحان الله رب چې کله په چا باندې مهربانه سي نو د یو مؤمن له خولې نه به یو لفظ راوځي، د یو مؤمن له خولې نه به یو ها راوځي. الله جل وعلا به د یو مؤمن مسلمان دپاره قبوله کړي، هغه ته به الله د دنیا او د آخرت سعادت ور نصیب کړي. دا تر څه شي پورې له خپل منځ کې احسان نه هېرېدل. په خپل منځ کې پرون ماته